ننګرهار کې د قالینو اوبدلو صنعت وروستیو کلونو کې د پام وړ وده کړې ده. د قالینو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي وایي د پخوا پرتله د افغاني قالینو کیفیت لوړ شوی او د کورنۍ ترڅنګ نړیوال بازار هم پراخ شوی دی. با دیزاین های مختلف، به مثال دیزاین مملوک است، حریص است، چوبی است، مملوک است و دیزاین های مختلف ما تولیدات داریم و با کشورهای اروپایی و امریکایی صادرات ما داریم. آسیایی هم هسته، خصوصا بیشتر از ما لندن میره، استرالیا میره، امریکا میره، دیگه ترکیه هم صادرات داریم. افغاني قالین بازار شکر الحمدلله ښه بازار ده، الحمدلله ښه ښایسته چلیږي او افغاني قالین چې ده ډېر ښه چلیږي او په دې کې چې ده موږ سره لکه ایراني دا ټول راځي، خو ډېر خلک چې ده که نه افغاني قالین زیاتې غواړي او افغاني قالین هغه زیات لري. بازار ښه بازار لري او قیمت هم دی ښه شی هم ده. بلخوا د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي دا مهال په دې ولایت کې د قالینو اوبدلو شپږ د شرکتونه فعالیت کوي چې په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. خوشبختانه وایم موږ په ننګرهار کې د قالینو په برخه کې ښه رشد کړی د رشد په حال کې یو. تقریبا شپږ دېرش رسمي شرکتونه دلته لرو چې د قالینو په برخه کې کار کوي او په زرګونو کاریګر په خپلو کورونو کې چې اکثره یې وناست دي په کار باندې بوخت دي. موږ مختلفو هیوادونو ته تاسو وګورئ چې ښه مارکیټ لري افغاني قالینې او په زیاتره هیوادونو کې اول مقام ګټلی افغاني قالینې. بل لور ته د قالینو اوبدلو کارخونه کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې د یو کسب زده کولو ترڅنګ خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کوي. زه د قالینو کارخانې کې کار کوم، زما شپږ میاشتې کېږي چې کار کوم او خپل زه خوشحاله یم او د خپلې کورنۍ دپاره حلال رزق پیدا کوم. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین دغه راز وایي هڅه کوي د یا صنعت د لا پیاوړتیا لپاره بېلابېلو برخو کې د قالینو تولیدونکو ملاتړ وکړي څو دا صنعت لا وده وکړي او د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي.